وای میخ رااله په دیوال کې وروخه. دا یو پلار خپل بچی ته ویلي دي ها یقینو کې عجیبه خبره ورته کړې ده جی خو زمونږ د پاره کې خپل پیغام دی ها. وای میخونه رااله په دیوال کې وروخه. خو ګو پښتنو دا یو الکو کنه د پلار یو بچی او چې ډیر زیات به غوسه کېدو د ځان نه یو غوسه نه جوړ کړو په کور کې خپل مور ته کنځلیم کولی او په خپل کور کې چې نور کم خلک و هغه به هم کنځل را دي بده ویلي صحیح شولا. نو د پلار یو میخونه راوړل جی ورته ویل کنه چې بچی تعالی کله هم غوسه درتلانو ته به یو میخ رااله او د میخ په دیوال کې وروخي صحیح شولا. چې کله د غوسه کنټرول ده بیا بغل کېږي چې بیا د غوسه راتله بیا میخ رااله او په دیوال کې به وروخي. خو ګو پښتنو ویډیو ضرور وګورئ مخکې مرګرو سره ضرور شریک کړئ. ګرانو کتونکو د الګ د سی وکړه کنه چې دی په یو ورځ کې 30 میخونه چې کم دي کنه دا به دی دیوال کې وروال یعنی ډیر سره دته د ورځې غوسه رااله او د یو میخ په دیوال کې وروخو یعنی کله چې بورله غوسه راتله په دیوال کې به میخ واخو یعنی 30 میخونه د ورځ کې په دیوال کې وروخل صحیح شولا. نو خو ګو پښتنو یو هفته دی الګ چې کم دی کنه د عمل وکړه د میخونه بری دیوال کې وروال د ورځې به ډیر ستر شپېره بدله غوسه راتله سم پلاتونه صحیح شولا. او بیا د سی وشو ګرانو کتونکو چې یو هفته د عمل وکړو پلار ته ویل چې بابا زن وستړی شوم یار نور زمانه نه کیږي بس د میخونه رااله په دیوال کې وروخه د تاسو به شروع کړی دی یار. نو پلار ورته وی چې بچي اوس د سی وکړه کنه چې کله ستا غوسه کنټرول ده نو ته یو میخ د دیوال نه واپس راو باسه ټیک شولا. نو دی بچی د سی وکړه کنه چې کله به غوسه کنټرول و د به ورته یو میخ پر دیوال نه راويستلو صحیح شولا. چې کله د میخونه د دیوال نه راويستل کنه نو د پلار د سی وکړه چې پلار ول په ولو باندې لاس واچلو صحیح شولا. او د سی د کوم دیوال کې چې را سوري شو یو کنه د دیوال ته دوانه مخامخ شو دی بچی له ویل چې بچیا د دیوال له وګوره صحیح شولا. د دیوال نه تامي خونه واپس راويستو خو دا دیوال چې کوم دی دا اوس هم سوري یعنی سوري پادې شو صحیح شولا. دی ویډیو کې زموږ د لپاره دا پیغام دی کنه ته چرته هم نه چا زله خپکی کنه خو ګو پښتنو نو کته هغه انسان ته ډیرم سوې صحیح شولا. نو دا غړو تا ته نسپی یعنی چې چا زله خپکی کنه نو هغه چرته هم بیا نه خوشاليږي کوشش کوي جی چرته کې هم نه چاړه ته خفغان او دوک مرسوي ګوره دا چې یو ځلې مال شي کنه دا بیا چرته هم نه جوړيږي ټیک ده کنه. نو د پلار ورته ویل چې بسو د دیوال ته وګوره جی د میخونه یې تراويستلو بس دا دیوال د ټول سوري ده نو بچیا چرته هم د چاړه ته درد مرسوه دا غوسه چې تکې د غوسې نه سن جوړيږي ولې دا غوسې کې په د دیوال ته وګوره دا سوري ده ایزي او دا دیوال د صفات شو تاتي میخونه راويستو نو چرته هم غوسه مکو صحیح شو. تاسو ټول له هم چې د غوسې نه چرته هم کار مالي د صبر او تحمل نه کار لې چې د غوسه نه ګوره کنه دا یو منټ دوی ښه چې کله بیا ختم شي کنه انسان بیا ډیر خپای یار کوشش کوي چې کله هم تاسو له غوسه راځي کنه پاغه ټیم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای کنه نو شیطان چې کوم دی بس تاسو اندرې تختیږي او ګس سایت لاړې دوکې ټیک ده کنه نو چې کله تاسو ګس سایت لاړې دوکې او اعوذ بالله بسم الله وکي کنه یقینو کې شیطان بدر نزيد غوسه چې کومه ده دا بیا تاسو مکمل ختميږي ټیک ده کنه. نو ویډیو کتل ډیره زیاته مننه چې چرته اوسې پښتنو الله مو حادثه د ویډیو مخکې مرګرو سره ضرور شریک کړئ چې چرته اوسې الله مو حادثه تر بری ویډیو پورا کې مال اجازه والسلام.